نو هغه صحابو ته نبی علیه السلام فرمایلي چې تاسو به دلته ناست یې دې ځای نه بلکل به نه خوځئ او که مونږ کامیابي وموندله فتح هم وموندله ده او مونږه د دشمن وتښتېده هم به نه خوځئ او که مونږ شکست ومونده او زمونږ غوښې مارغان تښتئ بیا به هم نه راکوزېږئ ځکه دا یاره وه ورسره چې دې خوړ کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو او دې کې خو خوړ خو ډېر جور دی نو پکې اوبه خو پکې نشته خو خوړ خو دی باراني اوبه کله کله پکې راځي نو دې کې چېرته څوک پټ رانشي او د دې غونډۍ په شا راتاو شي او په مونږ حمله ونه کړي ځکه د غونډۍ نه شاته بیا لوی میدان دی یو وخت کې رب العالمین مسلمانانو له فتحه ورکړه یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پنسې یې اوچتې کړې وې او د هغې هغه پازیب ښکارېدل او منډې والې او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ دغه غونډۍ باندې چې کوم صحابه ناست وو هغې وي موږ هم کوزېږو چې کوم یې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته نه به کوزېږې د پیغمبر علیه السلام خبره م یاده نه ده چې نه به کوزېږې هغې وی چې نه نبي علیه السلام خو بېشکه مونږ ته ویلي خو اوس جنګ ختم شو وی ګوره مونږ ته نبي علیه السلام ویلي چې که تاسو فتح ومونده هم به نه خوځئ او که تاوان بیا به نه خوځئ وی نه ټیک ته نبي علیه السلام ویلي خو هله چې کافر خو بیا خو لا به لا هغه ځي وتښتېده مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ مونږ به هم کوز شو سره اختلاف راغی په هغې کې بعضې کسان راکوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو هغې وی مونږ د نبي علیه السلام خبره نه غورځو دلته به ناست یو خو اکثر راکوز شو خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل دو هغه په دې اټیک کړی مو د غونډۍ په شا په دې خوړ کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شا نه حمله وکړو خو دغې صحابو به په دې غونډۍ په غشو ویشتل نه دوی به واپس وتښتېدل خو چې ویې کتل چې غونډۍ خالي د ملګرو ته ویې راځئ بس په هغه خوړ کې رالل پټ په پټه مسلمانان خو بېغمه دي هغې خو لګیا دي غنیمت غونډئ هغې ته خو پته ده چې شاته زمونږ په غونډۍ کسان ناست دي زمونږ دفاع کېږي شا نه په مونږ څوک نه راځي او دې شاته خوړ کې سره د لښکره راغې لا ولې هغه صحابو سره جنګ وکړ چې هغه کوم په غونډۍ باندې وو هغې شهیدان کړل هغه لږ پاتې شوي وو او بیا د هغه غونډۍ په شا په خوړ کې راوخته په مسلمانانو د شا نه حمله وکړله ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبي علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه باندې عبدالله ابن جحش رضی الله عنه باندې مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان شو نو دا خالد ابن ولید د حملې د وجې نه چې دی د هغه کافرو د اسونو د لښکر څخه په سالاړ دا د قومي نښه وه بس او بهادر انتهایی بهادري وه پکې پیغمبر علیه السلام چې کله احد دغه ته ته حدیبیې ته د خالد ابن ولید نه چا تپوس وکړه وی تا چې اسلام راوړه نو ستا زړه کې د پیغمبر علیه السلام متعلق څه سوچ راغی چې ته مسلمان شوې وی ما هله ایمان راوړه وی چا به په زور ایمان راوړي چا به د بل شي د وجې نه راوړي لیکن ما هله اسلام قبول کړ چې زما په زړه کې سوچه خبره پرېوته چې نبي علیه السلام د الله رښتونی پیغمبر دی او د هغې وی ما سره دلایل دي وی چې کله نبي علیه السلام عمرې له راته او د حدیبیې هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجره کې وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم ټول به ظالم وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته نو ملګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په دروند نظر مسلمانان ګوري واقعي نبی علیه السلام فرمایي قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی مونځونه خو ټولو کې خو ګورې د مازدیګر مونځ چې نه پاتې نشي دا ډېر اهم مونځ دی د مازدیګر مونځ دا د انسان د کار وخت دی څوک د کار نه ستړي وي څوک په کار کې مشغول وي نو چې دې وخت کې ته خپل کار روزګار پرېږدې او الله ته ودرېږي نو الله پرې خوشحالي د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سهار مونځ دی بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی اکثر زموږ د زمیندار ورونو نه پاتې شي
د کار وخت یې وي، زه یې روي ماښام لمونځ چې وکړم د هغې نه پس بیا قضا وکړم، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو عموما د مازدیګر لمونځ په خپل ټیم کول، چې وختي سړی د مازدیګر لمونځ کوي په خپل ټیم باندې، دا ډېر لوی فضیلت لري. بهر کیف دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر لمونځ به کوي، توجه خو د دې لمونځ ته وي، نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي، موږ ناګهاني حمله وپرې وکړو، ټول مسلمانان به ختم کړو. دا څومره لوی لښکر دی او مشر یې بیا خالد ابن ولید دی. وی چې مونږ یو ځای کې اندازه غېښتله، وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د لمونځ طریقه بدله کړه. عصفان مقام دی دا، د لمونځ طریقه یې بدله کړه. صلات خوف ورته وي قرآن کې الله مونږ ته ښوولی دی. اوس خو ضرورت نه پېښېږي نو څوک یې نه کوي، خو ضرورت و. د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک 2 رکعته کوي د سفر لمونځ، نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو، تاسو کافرو ته ودرېږئ، څوک حمله ونه کړي. نیم قوم به نبي علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو. قرآن کې الله هم داسې وایي. نو چې دې نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام 1 رکعت لمونځ وکړه، نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل. هغه نیم وخت چې کافرو ته به ولاړ و ابه راغی، نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته 2 رکعت وکړه. د نبي علیه السلام به 2 رکعته پوره شو، سلام به یې وګرځاو. دې قوم هم خپل 1 رکعت پوره کړ، او بیا هغه قوم چې هغه لومبي رکعت به نبي علیه السلام سره کړی و، هغې به رالل، هغې به خپل 1 رکعت پوره کړ. نیمو به څوکۍ کولې د دشمن، او نیمو به پیغمبر علیه السلام پسې لمونځ کو. دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه. نبي علیه السلام الله پوه کړ چې کافر دی ګورې په انتظار دی، او که په سجده پرېوتې دغه باندې حمله کوي. په دې طریقه صحابو ته ووایه چې لمونځ وکړئ. ګوره لمونځ دونه اهمیت لري. دی نه وي چې ورېږه لمونځ قضا کې بیا به یې کوو، نه نه، دا لمونځ کول خو پکار دی. او هر یو صحابي وي چې د ځان لمونځ نه کوم، نبي علیه السلام پسې کوم. یعنې داسې کېدی شوه چې نیمو ته نبي علیه السلام جمع کړی وي او نیمو ځان لمونځ کړی وي. نه، ځان لمونځ ثواب کم دی، د جمع د لمونځ ثواب زیات دی. داسې ونه کړه چې تاسو به ځان لمونځ وکړئ، موږ به جمع وکړو، تاسو زموږ څوکۍ کوئ. نه، نیم لمونځ به ما پسې تاسو وکئ، بیا به څوکۍ وکئ، بیا به هغه نور راشي نیم به ما پسې وکړي، نو هغې به هم خپل پوره کړي. هغه یو چې ته تللی دی او تاسو هم 1 رکعت چې در نه فوت شوی دی پوره کړئ. د دواړو به د جمع لمونځ نبي علیه السلام پسې وشي. دا د لمونځ اهمیت دی. ګورئ، وایي چې مې وکتل داسې کې حمله کوي، اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي. چې بیا مو کتل هغه نیم لاړل نبي علیه السلام پسې لمونځ وکړو، چې هغه لومبو کوم 1 رکعت کړو، هغه الله ته ودرېدل. وایي ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمونږ په زړه کې د حملې اراده وه، نو الله ورته د لمونځ چل وښود چې داسې طریقه باندې لمونځ وکړه، هم به څوکۍ وشي، هم به لمونځ وشي. وی ملګرو ته مې چې راځئ خوند یې ونه کړ. وی بل ځای یو لاره را روانه وه، او په هغې لار کې د یو غونډۍ لاندې موږ ورته کېناستو، او په دې نیت و چې په صحابه غوړي او نبي علیه السلام په دې غونډۍ، بس مونږ به ناګهاني د آسونو لوی لښکر دی سره به حمله به پرې وکړو، او چې هغې ځان جوړوي بس مونږ به بېغمه کړي. وی ناست یو ناست یو ناست یو، راننل هلکه څه چل شو؟ وی چې پته مو لګېدله، نو پیغمبر علیه السلام هغه لار پرېښې وه او بله لار باندې روان شوي وو. وی ما وی چې ګوره سمه لار یې پرېښوده په بله لار. معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د ارادې نه الله خبر کړی دی. حدیبیې ته چې ورسېده، وی مونږ بیا تاویدو د خپل لښکر سره. مونږ وی چې موقع ګورو حمله پرې کوو. وی دې کې راباندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغی، ټول یې نیولو، ګیر یې کړو، پانتو شو. ملګرو ته مې ویل چې لاس پرې مه خوځوئ، که خوځوئ خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم ودي مونږ هم ووایه. نبي علیه السلام ته یې پیش کړو چې ور مخامخ شو. نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې ګور یو ځل تاسو اراده وکړه، ما ته الله اطلاع راکړه، نو ما لمونځ طریقه بدله کړه. بیا تاسو اراده وکړه، نو ما له الله بیا اطلاع راکړه، نو لار مې درته بدله کړه. نو بیا روانې کړی، زه ما معاف کړی. وی ټول یې مو خوشي کړو او معاف یې کړو. وی زما زړه کې دا خبره راله چې یاره معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر، دا دروغجن پیغمبر نه دی. وی چې کله په 9مه هجرۍ کې نبي علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وایي، دغه حدیبیې د عمرې قضا یې کوله. وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نه ایسارېږم، او دا مې ویل چې نبي علیه السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نه ایسارېږم. هغه بغض او عناد مې و، د مکې نه لاړم وتښتېدم. وی چې د مکې نه وتښتېدم او نبي علیه السلام راغی، عمره یې وکړه او واپس ځي،
د ده ورور ولید ابن ولید د هغه نوم مسلمان او صحابي و. نو د هغه نه یې تپوس وکړې ولیده خالد څه شو؟ ګوره وایي زما تپوس یې وکړه. هغه ورته وایي چې د الله رسوله ما خو وکت خو نشته چې ته بار وتی دی. یاره وایي خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی. هغه له د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار. وی نبی علیه السلام مبارک خو 3 ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل ورور یو خط ولیکه. هغه خط کې لیکلي چې ای زما وروره خالده پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی. ګورې د بل چا تپوس یې نه دی کړی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه بر پاتې کېدل نه دي پکار. پکار دي چې هغه د خپله بهادري د الله دپاره استعمال کړي او د اسلام دپاره استعمال کړي. وایي چې ضرور دا خط راته میلاو شو وایي زما په زړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو. هغه نښې خو مې لیدې وې لکې مې جذبه راله چې یاره واقعي نبی علیه السلام ګوره زما نوم اخلي او څو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیه السلام حفاظت وکړه. یو ځل نه 2 ځله نه څو ځله زمونږ نه الله بچ که. بس وی په کې مې جذبه راله وی لاړم زما یو دوست و صفوان ابن امیه هغه له ورغلم وی مې چې صفوانه یو خبره در سره کوم داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او دې ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی دی. تا ته هم پته ده چې څو ځله موږ دوی سره جنګ وکړو لیکن هغه له الله بری ورکړي موږ له الله شکست راکوي او ښه رښتونی پیغمبر دی. نو که دې خوښ یې راځه چې دا اسلام قبول کو ملګري شو. وی صفوان ما ته وایي چې خالده داسې کار دی چې که د مکې دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زه پاتې شم نو بیا هم په ایمان نه راوړم زه په مخه دی. وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی ترېم مړ دی او د ده رشته داران هم مړه دي د ده په اړه کې هغه غصه پرته ده. وی بل دوست مې و عکرمه د ابوجهل زوی هغه له ورغله وی ما ورته چې عکرمه تا ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی او موږ ورسره بلا جنګونه وکړل موږ له څه فایده راکړه ګټه هم د هغه ده او ګورې مرګې زیاتېږي او چې وروستو بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه ني او رښتونی پیغمبر دی که دې خوښ دی چې د اسلام قبول کو. وی هغه ما ته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا که مسلمانان شي نو شي دي خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه د اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه ویم. وی ما وی چې د ده پلارم په بدر کې مړ دی د ده په اړه کې هغه غصه پرته اگر چې وروسته دا همدغه عکرمه الله مسلمان هم که. وی بل یو دوست مې و عثمان ابن طلحه هغه له ورغلم وی هغه ته مې چې عثمانه دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه لا بل عثمان داسې کار ده چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر الله هر ځای کې د دې امداد کوي او ما خو پرې ډېره املي وکړه والله خبر کې څه دی خیال دی. وی عثمان ما ته وایي چې بالکل یاره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر خیال ما ورته وایي چې اسلام نه قبلو چې مسلمانان شو. وی هغه وایي چې د ما مړه کېږي وی مې چې ځه چې ځو وی ما ته وایي داسې کار دی یو ځای نه وځو دا خلک راباندې شکي کېږي ته هم ځه او زه به هم ځم او یو خاص دیم یو بل سره نیټه که هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو ځای ځو. وی بلنه مې خوشحاله شو اس مې برابر که ووتم چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړ و دواړه روان شو. اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن حضرت عمرو ابن العاص رضی الله عنه عمرو ابن العاص هغه راغی. دا عمرو ابن العاص حبشې ته تللی و دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دوی په مکه کې راغونډ شو او میټنګ یې خپل منځ کې وکړ او دا عمرو ابن العاص صحابي وي د ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست و او قبایلي خلک و لکه د ملکانو نظام نو دې ورته وي د عمرو ابن العاص د مشرانو ته چې تاسو ته خو پته ده چې د پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي نو که موږ په دې مکه کې یو او د ده دین زیات شو او راغې په دې مکې حمله وکړه نو د ده لاندې خو ژوند موږ له خوند نه راکوي ور داسې سخت کافر موږ به د ما تحت چلی داسې خو نه کېږي ځای چې ځو چې ته حبشې ته هجرت وکړو نو که دې راغی په مکې حمله وکړه او مکې فتح کړه نو موږ خو به دلته نه یو که نه حبشه کې به او که
زمونږ ملګري غالب شو، دا مسلمانان ختم شو، بیا به راځو. وی ټول چې څومره ملکان او رؤسا و مشرانو ټولو وی ډېره ښه خبر دی لاړو حبشې ته. نجاشي او بادشاه د هغه خواله لاړو. وی ځان سره م په تحفه کې څرمنې یوړئ. په مکه مکرمه کې خلک را قربانۍ کوي، نو څرمنې زیاتې حج له خلک راځي. قیمتي قیمتي د ګډانو د اوښانو څرمنې وچې شوې، دا هم ځان سره په تحفه په ډالۍ کې یوړې نجاشي بادشاه له. وی چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی و، عامر ابن امیه زمري رضی الله عنه، استازی و د نبي علیه السلام. وی ما دې ملګرو ته وی چې یو چل نه کوو، اچې بادشاه ته ووایو او دا صحابي ته یې وغواړو دې مړ کړو، زړه خو به هم لږ یخ شي، قریش به هم خوشحاله شي. وی چې ډېره ښه ده. وی چې لاړو نجاشي بادشاه له، نو هغه ته به خلکو سجده کوله، نو یې ما ورته سجده وکړه. نو چې پاڅېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم، او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې؟ مې چې صاحب ډېره قیمتي څرمنې مې راوړي دي. وی ډېره ښه ده. دا څرمنې مې ورته پیش کړې. وی ما ورته وویل چې صاحب یو سوال درنه کوم. وی وایه څه وی؟ وی مې چې د یو سړی استاره دې مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازی دی، نو که دا سړی دې راکړه او مونږ مړ کړه نو زمونږ به پرې دا خوا یخه شي. وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه لاس اوچت کړ او دې پوزې له لاس خلاص کړ. ډېر غوسه شو، مخ یې تک سور شو. وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو. وی فوراً مې ورته سجده وکړه. وی مې چې صاحب که ما ته پته وه چې ته په دې خبره خفه کېږې ما به د خولې نه وی ایستی او به زه معافي غواړم. وی ما ته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې، هوښیار نه یې، زما دې په رب قسم وي چې دا ستاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی. دله هغه فرشته راځي چې کومه به زمونږ موسی علیه السلام له راتله، او بدبختو لر شه ایمان پرې راوړی، کامیابي په دې کې ده چې تاسو په هغه ایمان راوړی. وی ما وی چې ښه. وی او وی مې چې لاس را دې خوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کوم. وی لاس مې ور مخکې که او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبي علیه السلام سره بیعت دی. وی ملګري مې په ځای پرېښودل، هغه له مکې مکرمې یا خو تللی و چې هسې نه نبي علیه السلام مکه فتح کړي نو زه به له هغه لاندې ژوند تېرو، او یا الله یې اسلام په کې واچو. نو چې دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او عثمان دواړه ورسره ملو شو. هلکه عمره څه کې؟ وی رښتیا راته ووایم. وی او وی څه خو به راته وایې نه؟ وی نه امن دی. وی او یاره ویړه کې مې اسلام پروت دی، زه خو نبي علیه السلام نه زه مسلمانېږم. وی مونږ خو هم په دې اراده یو. دی وویل علی المدینې منورې چې مدینې شریفې ته ورسېدل، نبي کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې د الله رسول درې واړه دا درې واړه د مکې مکرمې سردارانو را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي. د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د ده ورور ولید هغې وله مخې راولېږه چې شا به یې ورشه. خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بار ولمبل، جامې مې ښایسته ښکلې بدلې کړې، او چې را روان شو نو ورور مې له مخې له راغی او راته وایي چې مبارک د شاه هله شا به نبي علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی. وایي چې ما را منډه کړې. وی نبی علیه السلام مبارک راله واپسېد. قسم په الله وی هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې، هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې، او د هغه مخ چې کوم رهاو کړه او کومه سرخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ یې په سترګو مبارکو کې اوښکې وبهېدلې. مونږ یې درې واړه ځان ته را نږدې کړو. لاول عمرو بن العاص اسلام قبول کړ، بیا ما قبول کړ، بیا عثمان قبول کړ او مونږ له اسلام زیری راکړه. او ما ورته وویې چې د الله رسوله ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي، د دنیا مې له لاسه مړه دي، ما د الله په دربار کې بخښنه غواړه. وی نبي علیه السلام مبارک لاس اوچت کړي چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتي یې کړي دي، پروردګاره زه وله سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیبه کړي او الله ته اسلام په سچه په رښتونې پروردګاره قبول کړي. هغه د ما ملګري ورته وایي عمرو بن العاص چې زه به هله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخي. وی ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله، د هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلماني دې قبوله کړه او اسلام دې راوړه ټول ګناهونه درته الله معاف کوي. مسلمان شو رب العالمین مسلمان. ما ملګري راغې مکې مکرمې ته بیا دوباره او دې وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو، زه به له پیغمبر علیه السلام د خوا نه د مدینې منورې نه راخوځم نه. عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب، داسې مجاهد
چې تقریبا 1.5 غزاګانو کې شرکت کړی دی او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به لومبی جنگ یې غزوه موته کې کړی دی. نبی علیہ السلام دې په جنگ کې ولېږه او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه، د غسان د بادشاه سره، او ډېر په زرګونو فوج و د هغه او مسلمانان 3 ځله لاړل. نبی علیہ السلام وفرمایل وی لومړی جنډه به زید ابن حارثه سره وي، که دې شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره وي، د علي صاحب ورور، او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره وي، او که دیم شهید شو نو چې کوم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دي. یو صحابي فرمایي چې دا خبره وکړئ مې چې دا 3 والا خو شهیدان کېږي، ځکه چې نبي هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره به وي، که دې شهید شو ده سره به وي، که دې شهید شو بس وي پوه شوم چې دا 3 والا خو شهیدان کېږي، اوس خولې مبارکې نه چې وختل شهیدان کېږي. جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو، چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه، هغه ولګېد په توره باندې شهید شو. نو فورا حضرت جعفر ور وړاندې ورمنډه کړی، هغه جنډه په لاس کې ونیوله. د مسلمانانو امیر کې به هغه به جنگ کې مخکې جنګېده، و یو کافر پرې راتوپ کړو د ښې لاس یې ولوو، دی ترې پرې کړه، نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله، نو هغه پرې په شک ګزار وکړه، دا ګس یې ترې وواو، نو په دې غیږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه، سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي، نو چې هغه پرې ګزار وکړه دی شهید کېده، نو حضرت عبدالله ابن رواحه ور منډه کړې، جنډه هغه اوچته کړه، ځمکې ته یې پرې نښوده، نو بل کافر په هغه راغوټه شو، هغه شهید شو. چې هغه شهید شو نو خالد ابن ولید ور منډه کړه، جنډه اوچته کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناست دی او صحابه ورسره ناست دي، او دا خو د میاشتو په مزل لرې سفر ته تللي دي، همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک په سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابه خو پوه شو چې څه چل دی، الله رسول څه چل دی، وایي ما ته الله د غزوې موتې واقعه را مخکې کړه، داسې راته وښوله. صاحب څنګه دي صحابه کرام؟ نبی اسلام وفرمایل وی زید ابن حارثه شهید شو، ما ته الله وښوه. نو جنډه جعفر اوریدونکو د شیخ الحدیث